ورسیږي بل هر څه ډیر اسانه دي خو بس تاسو لږ سوچ ورته کوئ خبرې تاسو اکثر لا چې کله فارم جوړوي کنه د رجسټریشن فارم شو یا بل لکه پریویس لیکچر کې چې بدل ویل صحیح ده دا اکثر لا منظم نه راځي صحیح ده مون خو بي ار انزرټ کو سټپ بای سټپ امراوړو خود دې د منظم راوړلو لپاره خلک څه کوي خلک دا کار کوي چې داغه کوي دا په یو ټیبل کې راوړي شي کې ټیبل اول به دې پیج ته نوم ورکو فارم اټریبیوټس and table control اس سره به دا فایل سیو کو په کوم ځای کې hdref html کلاس چې موږ سره کوم موجود ده تاسو سره farm_table.html صحیح ده وزټ کوم hdref html_class فارم والا کلاس چې کوم دی هغه برابر صحیح ده خالی ده کنه فارم اټریبیوټ ټیبل خپل دغه راشي پی ایچ پی ډیزاینر 8 لا ټیبل سٹارټ کړئ چې سٹارټ کړئ اول فارم سٹارټ کړئ فارم صحیح ده ایکشن از ایکوال ټو کوټیشن خالی میتھډ تیار شته از ایکوال ټو کوټیشن پوسټ صحیح ده کلوز وشو فارم کلوز پلا شو ها دا لګا فیسیلیټی ده بس چې اوپن کوي او کلوز کیږي صحیح ده کنه اوس په دې کې ټیبل جوړ کړئ ټیبل ګوري کلوز پر شو ټیبل صحیح ده دې کې ټي آر اوپن کو ټي آر کلوز پر شو دې کې ټي ډي اوپن کو ټي ډي خپل کلوز کیږي انټر بٹن پریس کوئ صرف ټي لیکه یا د ټي ډي خپل صحیح ده دې کې لیکم چې رجسٹر هیر کنټرول اس او بیا راشي ریفریش دا راغی کنه یاره زه غواړم چې د ټیبل لا بارډر ماډر ورکم کنه بارډر از ایکوال ټو کوټیشن 1 صحیح ده سیل پیډینګ از ایکوال ټو کوټیشن 1 سیل سپیسینګ از ایکوال ټو کوټیشن 4 کنټرول اس او بیا خپل پیج ریفریش کړئ دا ګوره بارډر ماډر واسو صحیح ده ویډ ورکوي کنه ګورئ تاسو صرف سپیس ورکئ وایډ ورکئ از ایکوال ټو کوټیشن څومره شپږ سوه کوټیشن کنټرول اس صحیح ده کنه نو سنټر هم لګوئ الاین از ایکوال ټو کوټیشن سنټر کنټرول اس او بیا ریفریش صحیح ده ویډ لږ کم کئ 400 px هم تاسو لګوئ شي صحیح ده یاره دا اوله رو د لک سټایل والی ویلې مې نو اوله رو دا ده کنه تاسو ورکئ چې الاین از ایکوال ټو کوټیشن سنټر صحیح ده سټایل از ایکوال ټو کوټیشن ون ډیش فیملی ډبل ډاټ ایریل کلر ډبل ډاټ څنګه بس ګری به دا زما د خوښې کلر دی خلا ګری نه ایریل مې ګوره ال نه دی ورکړی هلته به دا سټایل اوس بدل شو صحیح ده دا خو ستاسو هغه یو رو صحیح ده تاسو یو بله رو ولګوئ صحیح ده یو ډي آر سره یو رو سټارټ شو بل هم کنه صحیح ده خوش دې کې به یو ټي ډي مو اوپن کړئ ټي ورکړئ ګوره هغه ټي او ډي چې ورکړئ ګوره لاندې ټي ډي خپله دا درکړو صحیح ده انټلیسنس خپله درکوي دلته به تاسو په دې کې ولیکئ څه شی یوزر نیم ډبل ډاټ کنټرول اس صحیح ده دا د چی شو دا د یو بله رو شو صحیح ده کنه په امدې ټي ډي کې امدې ټي آر کې تاسو لاندې یو بل ټي ډي سٹارټ کړئ په امدې ټي آر کې ها ټي ډي صحیح ده په دې کې ولیکئ انپوټ اما خبره چې تیر لیکچر کې مرته ویلې و ټایپ از ایکوال ټو کوټیشن ټیکسټ نیم از ایکوال ټو کوټیشن څه شي یوزر نیم
صحیح ده او بیا دا نه بعد کلوز ورکوي کنټرول یې سګي یوزر نیم دلته راغی او په بل خانه کې ورسره دا راغی صحیح ده پوه شوئ پې ویډ ورکوم از ایکول ټو کوټیشن 3 دیش کنټرول یې سو بیا خدا پوښوي په دې دا یو دغه شو دا بارډر به زیرو کم صحیح ده بارډر به زیرو کم صرف ما هغه ټایم سره تاسو ته خودن نور به بس تاسو کوی نه هغه بس پرې رجسٹر هیر یوزر نیم دا خو یو شو کنه دا تاسو کاپی کړئ د کنټرول سی سره سبه بار بار لیکئ دلته کنټرول وی سره پیسټ کړئ دې دا ورکې چې یوزر دلته ورکې پاسورډ کنټرول اس input type is equal to quotation છે password name is equal to quotation user pass دلته یوزر نیم ورکو دلته پاسورډ ورکو صحیح ده دلته پاسورډ کریکټرز راځي دلته به یوزر دغه راځي الفا دلته دا تاسو وګورئ دا خیر دی لږ صبر وکړئ لږ مخکې لاړ شو یو لنګویج بله دوه درې لنګویجه مخکې لاړ شو اشاره کړي صحیح دا ولنۍ لنګویج دی HTML ښه ګورئ دا تاسو دلته رجسټر هیر راغلی دی دا ویم چې یاره دلته د سنټر کې راشي دا خو تاسو په دې شکل لیکلی دی چې TRM ورکړی صحیح ده دا دې تاسو ختم کړئ دا ګورئ دا حاضر وخت یې ختم صحیح ده دا هم په دې لیول باندې صحیح ده نو تاسو دې له څه ورکوئ دا ختم کوئ مکمل دې له ولیکئ چې اوپن ټیګ H2 او رجسټر هیر یا لاګن هیر صحیح شو نو دا به تاسو سره خپله دلته په دې سټایل کې پوه شوئ که چېرته تاسو د ټیبل نه بغیر دا ورکوئ که نه بیا داسې منظم نه راځي چې یاره منظم دا ګوري دواړو لیول باید برابر شي چې ما راوستی او بي آر به مې لیکو بس منظم درنه صحیح ده ښه په دې خو پوه شوئ اوس ګورئ دا خو تاسو یاد کړئ چې یعنې کوډ بیسک تاسو څنګه لیکئ صحیح ده د HTML لپاره اوس زه تاسو ته یو بل پروګرام ښیم د HTML د یوز لپاره صحیح ده اوس د دې نه پسې خیر د یاد کړئ ما نه پته ده چې دا اوسه پورې تاسو ته مشکل او اوس یاد کړئ اوس اسانه کوم شی دی چې مونږ تر اوسه پورې کوډ باندې وکړه دا مونږه د ډرګ اینډ ډراپ سره هم کولی شو ډرګ اینډ ډراپ نه مطلب دا دی چې یاره یو رسم کا غټ کا وړکې اوس د ټیبل سایز دی ورډ کې تاسو څنګه ټیبل سایز غټوئ وړکې کوئ خو د غوږ نه نیسئ وړکې کوئ او غټوئ نو داسې یو پروګرام تاسو ته زه اوس انسټالوم دلته چې د هغې په واسطه به تاسو بس همدا خپل د HTML کوډ چې دی هغه ټرانسفر کوي ډرګ اینډ ډراپ سیسټم هغه دی ډریم ویور کوم یو ډریم ویور ډریم ویور څه شی دی what is Dreamweaver یو سوال دی پښتنه چا وکړه Dreamweaver is a web designing software which we are used for creating of website design such as website layout designing, website interface designing, website
and also image, videos, contents for we can insert in our web page. सही शो? How we can install it? कंप्यूटर डबल क्लिक मा सर सॉफ्टवेयर शता तासु लोगन बे आदा तुम से एडोब ड्रीमवीवर दा CS5 बदे बता सो डबल क्लिक करिए नेक्स्ट सही था ऑप्शन रहा है तो क्लिक की एक्सेप्ट वाले दलता सुना प्रोवाइड अ सीरियल नंबर सही था दे किता सुरक्षता है सही है जैसे कि पदे डबल क्लिक हो गई और दा वाले सही है दा बटन सेलेक्ट की कॉपी बैक बिया बदल तारा शेप पेस्ट बैक बिया हम नेक्स्ट मखने से लैंग्वेज बस सेलेक्ट की सही था नॉर्थ अमेरिकन लैंग्वेज इस्तेमाल हो या तासु इंटरनेशनल इस्तेमाल इंटरनेशनल नेक्स्ट और बेदाना बात है दा नोर फीचर्स दी कचर तासु नो वाड़े इन इंस्टॉल हो इन चेक करे गई सही था टूल शेल और 50 MB दे नेक्स्ट यस ये वर्ड دا ګوري دا کمپلیټ شو بس دا یو 15% پاتې دا هم کمپلیټ کیږي دلته تاسو په ډن کلیک کړئ دا چې کله کور شي دلته به تاسو په ډن کلیک کړئ هغه به بس فینیش صحیح ده کلوز دا هم کلوز کړئ خپل سافټویر دغه نه صحیح ده صحیح ده چې انسټال هم کو چې څنګه زده کوو صحیح ده یو دې کې به اوس مطلب کار تاسو راشئ سٹارټ مینیو را دلته ولیکئ ډریم ویور ډریم ولیکئ بس اډاپ ډریم ویور CS5 خپله راځي او که دلته نه وي نو سٹارټ مینیو آل پروګرام او دلته ګوره دلته هم شته اکثر له دلته هم نه وي بیا به تاسو څنګه دا پیدا کوئ ډریم ویور فولډر به ګورئ خو بس چې دلته ډریم ولیکئ خپله راځي ډریم وی بس ورکړئ ګوره په دې به تاسو کلیک کړئ ښه ګورئ د ویب پروګرامینګ یو څو لیمیټډ لینګویجز دي چې هغه تاسو یاد کړئ نو ویب اپلیکیشن ډیولپمنټ کوی شي صحیح ده ASP Active Server Pages JSP Java Server Pages Cold Fusion CFM ASP.NET Active Server Page.NET او همدارنګه PHP PHP 3 4 etc JavaScript JS Cascading Style Sheet CSS Extensible Markup Language XML XSL Extensible Style Sheet صحیح ده یعنی دا وایي صحیح ده دا ډریم ویور خو ته انسټال کو خو دې سره غواړي چې یاره دا لنګویج د کار وکړي ستا په ډریم ویور کې په دې لنګویجو کې زه کار کوم یاره یو سړی وایي چې زه PHP نه استعمالوم چک لرې کا ASP.NET نه استعمالوم چک لرې کا او که نه زه وایي چې دا ټول استعمالوم نو سلیکټ آل نو که په هر لنګویج کې بیا په ډریم ویور سافټویر کې تاسو کار کوئ هغه به تاسو چلوئ خیر دې لنګویجو سره تاسو لا اشنا نه یئ خو مخکې به ورسره اشنا شئ اوکې دا چې کله تاسو اوکې کوئ نو دا ګوره لنګویج دلته راغلی HTML upper text markup language cold fusion PHP ASP/VBScript XSLT CSS JavaScript XML کم لنګویج تاسو سره ضرورت کم کې کار کوئ HTML نو دا په شي کلیک کړئ
خو د هغې نه مخکې دا ریسنټ اوپن آیټم دلته به هغه آیټمونه ښایي په دې لیسټ کې چې کوم تا ریسنټ اوپن کړي صحیح ده دې نه مخکې دې اوپن کړي پوه شوې نو موږ بس شي کلیک کوو HTML دا HTML چې کله دلته کلیک کوئ تاسو سره دې کې دوه سیکشنه دي یو کوډ او یو ډیزاین کوډ نه خاصم تاسو بس او ډیزاین کې به کار کوو دلته کوډ دی که چېرته تاسو غواړئ چې هر څه د کوډ بیز وکړئ لکه باډي کې زه لیکم اوپن ټیګ H2 ویلکم ټو ویب پروګرامینګ کورس سلیش H2 ورکړئ کنټرول اس خپل فایل به سیف کړئ سی کې نه ای کې HTML انډرسکور کلاس Dreamweaver okay dream1.html صحیح ده هلته dream1 وګورئ تاسو سره شته دی HTML هماغه فایل شو صحیح ده خو بس خبره دا ده چې صرف چې شو صرف یې دغه بدل شو سیسټم یې بدل شو اوس ونه وایي چې بل شی بدل شو dreamweaver باندې کلیک کړئ دا ګوره صحیح ده ویلکم ټو ا پروګرامینګ کورس ولې H2 کې مې راوست یاره زه غواړم دا H1 کې راشي H2 ختم کا H1 کنټرول اس او بیا راشه دلته ریفرش کړه هماغه سیم خبره ده خو بس دا تیره به تیر شو صحیح ده سپلټ کې دواړه ښایي دلته چې کوډ کې هلته درته ښایي صحیح ده ګوري سلیکټ مې کو هلته هم سلیکټ شو ختم مې کو دلته هم ختم شو او ډیزاین کې جست ډیزاین چې کوم ستاسو ډېر خوښېږي صحیح ده نو هلته تاسو ټایټل ته سپورټ کوو نوټ پیډ له راځو بیرته اوس هم دې زړه مه خفه کوئ اوپن ټیګ ټایټل وغیره هم کوو که نه خو کوډ هم کوو که نه دلته صرف دا ګورئ دا بره ټایټل دا dream1.html پیج ته ټایټل تاسو شی ورکوئ دلته به ورکوئ dreamweaver فرست لیکچر کنټرول اس ګورئ اوس خو ان ټایټل راځي که نه سیف نه شو اوس سیف شو صحیح ده نو بس دلته به صرف په دې ټیکسټ فیلډ کې لیکئ صحیح ده هلته تاسو بولډ څنګه لګاو صحیح ده او ساده ده که نه کنټرول اس او بیا ریفرش ساده ده نو تاسو به دلته دا سلیکټ کړئ صحیح ده او دلته به بی باندې کلیک کړئ صحیح ده کنټرول اس او بیا راشئ ریفرش یې کړئ صحیح ده اټالیکم څنګه کوو اوپن ټیګ آی سره دلته کلیک کړئ آی باندې بس صحیح ده صحیح ده نو بس یاد شو کنه مالا پته ده چې تاسو خوند نو فارمټ ته راشئ هیډینګ ون هم څنګه ورکو اوپن ټیګ H1 کنه دلته تاسو ورکئ د لیسټ نه پیراګراف هم پی سره ورکو دلته صرف په پیراګراف کلیک کړئ هیډینګ ون باندې کلیک کړئ کنټرول اس او بیا H2 ورکئ H2 صحیح شو بس دی د نن لپاره بس دا مې د لپاره لاسانه کو ګوره زه به پښتنه پکې کوم ښه